الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله العظيم. عزتمندو د ایمان د امتحان نه بعد د استقامت امتحان راځي چې کله یو انسان د ایمان داوا وکړي چې ما په الله ایمان راوړی په آخرت مې ایمان راوړی نو دا انسان خامخا د امتحاناتو سره مخ کېږي. دې ته استقامت امتحان وایي. همدې خبرې ته الله په سورة عنکبوت ابتدایي آیاتونو کې اشاره کړې. الله فرمایي احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. د خلکو دا ګمان دی چې موږ به د ایمان دعوه وکړو او موږ به همداسې پرېښودلی شو، امتحان به را باندې نه راځي. الله فرمایي زما قانون دا دی ولقد فتنا الذین من قبلهم، پخواني خلکو باندې مې هم امتحانونه راوستي وو. فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. رښتونی ایمان والا مې هم معلوم کړي دي او د دروغو دعوه کوونکي خلک مې هم معلوم کړي دي. همدې فلسفې ته الله په سورة حامیم سجده کې اشاره کړه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. هغه خلک چې هغوی دا دعوه وکړي چې ربنا الله ثم استقاموا بیا په دې باندې کلک شي تتنزل عليهم الملائکة الا تخافوا ولا تحزنوا ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. دغه امتحانات د استقامت چې په انسان باندې راځي دا د کور نه شروع کیږي او دا دومره خطرناک امتحانات دي. علماء دا خبره ذکر کړې ده چې په استقامت کې قیامت مزمر دی او پټ دی. معنا چې ته کله په دین باندې کله کېږي نو دومره تکلیفونه به در باندې راځي لکه د قیامت په شان ده. اول د امتحاناتو سلسله د کور نه شروع کیږي. دا مرحله چې کور کې به ستا مخالفین جوړیږي، کور کې به څوک در سره د الله دین نه مني، د رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړلی شوی شریعت به در سره نه مني. کور کې به مخالفین پیدا کیږي. ته به کور کې د شرعي حجاب او د پردې خبره کوي، څوک به در سره نه مني. ته به کور کې دا خبره کوي چې د غرب راوارد شوی کلتور او فرهنګ او رواج دا نه منم، کور کې به خلک در سره نه مني. هغوی به پې کار کړی د میډیا د لارې، د تلویزیون د لارې، د موبایل د لارې. کور کې به ته دا وایې چې د غرب خلکو لباس، جامه، ویښتان دا زه په کور کې نه منم، نو خلک به در سره نه مني. دا مخالفت د کور نه شروع کېږي. دا تصادم په کور کې اول شروع کېږي. ابراهیم علیه السلام اول چې د کوم تصادم سره مخ شو هغه په کور کې د پلار سره. اراغب انت عن آلهتی یا ابراهیم. ابراهیم علیه السلام ته پلار څه وایي؟ اراغب انت عن آلهتی یا ابراهیم. ابراهیمه زما معبودان، زما خدایان تا پرېښوده. ابراهیم علیه السلام پلار ته ډېر په عجیب انداز سره دعوت کوي. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا. اے پلار جانه د ابراهیم علیه السلام د دعوت دی انداز ته وګوره، په کوم اخلاق سره ابراهیم علیه السلام دعوت ورکوي. اے پلار جانه انی قد جاءنی من العلم، ما ته هغه علم را کړی شوی دی لم یأتک چې تا ته نه در کړی شوی. فاتبعنی اهدک صراطا سویا، ما پسې روان شه چې نیغه لاره در وښیم، الله ته د رسېدو لاره، د جنت ته د رسېدو لار در وښیم. د اعتراض د واردېدو نه مخکې ابراهیم علیه السلام جواب کوي. لکه خامخا پلار، مشر ورور یا بل څوک کور کې مشران هغه به تا ته دا وایي چې ته خو ځوان یې، اوسنی هلک یې، ستا تجربه چیرې، ستا هوښیارتیا چیرې، موږ خو عمر خوړلی، موږ سره تجربې دي او زموږ د عمر ته وګوره، زموږ د سپینګیرتوب ته وګوره. نو مخکې نه ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې پلار جانه دا د تجربې خبره نه ده، دا د ډېر عمر خبره نه ده. قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، ما ته علم را کړی شوی دی هغه تا ته نه ده در کړی شوی. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن. پلار جانه زه په دې ډارېږم چې د رحمان د طرف نه به په تا باندې عذاب نازل شي.
فتكون للشیطان ولیا، او د شیطان دوست به درنه جوړ شي. نو ابراهیم علیه السلام پلار سوی اراغب انت عن الهتی یا ابراهیم لئن لم تنته لارجمنك واهجرني ملیا. دومره د اخلاق او دعوت نرسو هم پلار ورته هغه یو دریځ نیولی، لارجمنك واهجرني ملیا، زما خدایان پرې دی زه به دې په کاڼو وولمه، سنګسار به دې کمه، واهجرني ملیا، زما نه لرې چېرته لاړ شه. ابراهیم علیه السلام هغه د اخلاقو یو نمونه و سمبول ځوان پلار ته سوی قال سلام علیک ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا. پلار جانا سلام دی پتا باندې، ساستغفر لك ربي، زه به د رب نه ستا په باره کې د مغفرت او د بخښنې سوال وکړم، انه كان بي حفيا، رب مې په ما ډېر مهربانه دی، نو زه به هغې نه سوال وکړم چې تعالی الله مغفرت نصیب کړي. نو دا هغه تصادم دی چې د کور نه شروع کېږي، د استقامت د امتحان دا دایره بیا نوره پراخېږي، د کور نه بیا معاشرې ته ځي، بیا معاشرې نه نظام او حکومت ته ځي. هغه به بیا انشاءالله په راتلونکو درسو کې بیان کړو. الله رب العزت دې موږ او تاسو په دین باندې ثابت قدم ولري.